خزه خډېره تیر شي. هارون الرشید بادشاہ او داغه خزه وا زبیده نامه وا. زبیده خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دای خوب ولید. سحر له تپوسو کو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدل، زما خوړه چوي. هغه ورته وې د دې خوب تعبیر دا ده چې الله بستا پلاس یو داسې کار وکړي چې تر قیامت به ټوله دنیا ته فایده اخلي. نو په مکه کې دا نهر زبیده جوړ دی. د شام نه نهر د مکه خار ته راوستی. اجیانو صاحبانو ته به پته وي چې د مکې په ټول خار کې نهر زبیده ګرځېدلی دی او دا سوري دي په ماشکیان داغې نه اوبه رالي او کورونه دی. دغه زبیده میړه ته یو ورځ وایي بادشاه ته خبرو کې ورته وایي ته دوزخي. هارون الرشید خو بادشاه چې ښځې ورته وایي دوزخي، نو بادشاه ورته وایي چې وا ښځې که زه دوزخي یم نو ته په ما طلاق یې. اوس طلاق ټکی مونږ څه پېژنو؟ د دې پښتنو ښځې لا چېرته بچ پاتې دي. خبرې د پاسه زه به طلاقي سهار را روانم کور سره دو روان دي، یو دم مرګیری بل مرګري ته زه به طلاقي یم که به مې پرېښود، زه به طلاقي یم په 3 کاڼو مې طلاقه ساتي. ته په ګیره دې اور لکه نو خو هسې خبرې کوه که ورنږدې شم مالې په توپه ولګېد. ښځه خو دې طلاقه شوه، کور دې وران دی. ویل زما ښځه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاقه شي. ده سره به څه چل کوي؟ نو خپه نه شئ، مونږ بیړي غرقه ده، مونږ لا سخت چرته تاسو په ایمان ووایئ چې خبرې د پاسه 3 کاڼي غورځئ که نه، خبرې د پاسه وایئ چې ښځه به طلاق ساتم که نه، خبرې د پاسه وایئ چې ښځه را باندې خور او مور ده او که نه. د خور او مور ده سزا تپوس وکړه. په 3 کاڼي طلاقه، په 3 کاڼي طلاق دې چې ووایې دا ښځه درنه داسې بیله شوه چې تر څو یې بل مېړه نه یې کړی تا ته نه روان. نو زمونږ ښځې لا سمې کمزې. ما سره طالبو سبق یې وینو، ما ته وی چې مولوي صاحب زمونږ د مشرانو کې هم چېرته کافر تېر شوی دی. مال ډېر خدای خبر چې کوم نسل کې مونږ مسلمانان شوي یو دا ګند خو را روانو. ویل ښه دا زه اوس پوه شم. مال ولې؟ وی ما کې کله کله د خر رګ ټوپ ووي، نو وی ما چې دا چل څه دی خو دا را کې هغه کافر رګ را روان دی. نو عزیزانو ټول په مونږ کې، ټول په زمونږ ښځې، زمونږ اولاد، زمونږ طرز معیشت ټول پلیت او مردار. بادشاه اوس ښځې ته وایي، ښځې یې منډه کړه. چې منډه کړه دروازه یې بند کړه. میړه ورته وایي ولې؟ وایي چې تا ماله طلاق راکړو، اوس زما قتل تا ته حرام دي او ستا قتل ما ته حرام دي. راشئ وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي 3 طلاق یې ورکړي دي او بیا دې بله مسالې ته جوړ نه و. نو ښځه یې راولېږله. نو په ښځه یې زه دوکه کولم چې مولوي صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندې نه و، هلته لاړم او هغه سره مې نکاح وتړلو او بیا هغه طلاقه کړم او زه رالم او اوس مې ته خپل میړه ته راواکه. زه یې دوکه کولم. یو ورځ راله بل مالخورې داسې چل دی چې ما خپله چاته نکاح کړې نه او په ډولۍ کې مې نه یې ورکېنولې، نو منم یې نه، زه به دې ور نکاح کوم. وی هغه تیلیانو مالک یا کابل مولا چې دی هغه مې نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلی شي، دا د پاکستان د مولا کار دی. زه یې دوکه کولم. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ سړي. هغه شی ونه شو، د هغې نه پس هم د هغه سړي 4 بچي وي. 13 ورځو کې مې یو بچی ولیدو، یو بنګالي نه د لاس د کرښو کې ما یو شی زده کړی چې ارامي او لالي دا کرښې بنګالي ماته چې دا کرښې داسې دا سړی ارامي او چې دا داسې نو دا لالي. دا غالک پر مخ راغی لاس مې ولا وکتو چې مې کتو د بنګالي خبره رښتیا وه، ما دا واقعي ارامي دی ځکه چې بې نکاح شوی. ازنه چې اوس مانځه نه وروسته تاسو راشئ چې زمونږ لاس وګوره، آرام کښېنئ. حلالي او ارامي به په قیامت کې پته لګي. تاسو پوه شوئ؟ قیامت کې به هر سړي ته د مور په نوم आवाज کی، د پلار په نوم به نه کی. او د پلانې ښځې زویا
ځکه چې پلانه ښځه یقیني ده چې ته یې زوی او پلار چې ده یقیني نه وي. کېدای شي چې زموږ مور خیانت کړي. تاسو پوه شئ دا چاته علی الیقین معلومه ده چې زما زه صحیح د خپل پلار زوی. زموږ مور انسان کېدای شي خیانت کړي نو الله به په قیامت کې زموږ حیا ساتي. نو پلار خو زموږ چونکې دا بنی د بل په نوم به نو په قیامت کې به سړی رسوا شي نو د مور په نوم به ورته آواز کوي چې د رسوایۍ نه بچ. تاسو خیال راکړئ. عرض مې دا و چې زبیدې ور بند کو چې زما کته تا ته حرام دي او ستا ما ته حرام دي. بس هغې نه بعد بادشاہ حیران شو چې اوس به څه کړي. امام شافعي رحمت الله علیه نوی ځوان شوی او نوی عالم شوی. بادشاہ ورغی او تپوس یې وکړو چې صاحب دا مسله پېښه شوه. هغه دا مسله مال راځي یا حلال او یا حرام راشه کېنه. بادشاہ ورته ویل وایه صاحب. ورته ویل نه داسې چېرته کېږي ته په تخت ناست یې او زه لاندې یم او پوښتنه د دین د مسلې کې تخت نه راکوشه ته په دې ځمکه کېنه او زه به په دې تخت کېنم بیا تپوس وکړه او زه به درته جواب درکړم. هارون الرشید را پاڅېد د تخت نه راغی په ځمکه کېناست او امام شافعي لاړو په تخت کېناست. او به یې کوي په پاکستان کې چا سره داسې و به یې کوي. هارون بادشاہ خو لا څه کوي قسم په خدای دی که یو څه ووایم تصور ناممکن دی چې زموږ ملک کې به داسې څوک وکړي چې راشه ته زما په دې ځای کېنه او زه به هلته. د هارون الرشید ایمان هم وګوره او د امام شافعي ایمان هم وګوره. امام شافعي په تخت کېناست ورته ویل بادشاه وپاسه ودرېږه وایه اوس تپوس کوه. وی دغسې چل شوی. ښځې راته دا ویلي دوزخي او مال که زه دوزخي یم ته دې په ما طلاق یې. اوس زما دوزخي او جنتي څه پته به لګي چې زه دوزخي یم که جنتي یم. خو دا پچه چاته لګي مونږ به دوزخ ته ځو که جنت ته به. امام شافعي رحمت الله علیه ورته ویل دا مسله ماله راځي 300 کرتې د سر نواله تر اخره پورې په ټول قرآن نظر واچو. 300 کرتې ځکه چې ایته خو ټول قرآن یادو نو د الحمد نه تر والناس پورې به داسې په تلو راتلو بیا یې په تمام ذخیره حدیث د رسول الله چې په عمر کې دې چرته د خدای د یاري جړلې دي په عمر کې. هارون الرشید ورته ویل په خدای مې دې قسمي چې زه هره شپه نیمه شپه کې راپاسم او خدای ته چې په سجده پروت یم او جاړم نو چې مخ راوچت کم لاندې د اوښو د اوبو ډنډ ولاړ هره شپه. امام شافعي ورته ویل مبارک شه د پیغمبر حدیث میں پیدا کو چې د کومې سترګې نه اوښه دومره راوځي چې د مخ ته راشي د مخ قدرې ته به د سترګې نه راتوی شي او د مخ ته راشي یو اوښه نو په قیامت کې به رسول الله وایي چې دا سړی خدای دوزخ ته نه پرېږدي او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام. نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه په تا ښځه طلاق نه ده ځکه چې ته جنتي. تاسو خیال راکړئ. علم هم داو تقوا هم داوه او جرأت او ایمان هم داو. قاضي ابو یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد دی. قاضي دی د بادشاہ تنخواه راغی. بادشاہ ورته ویل مسله پېښه جامعت فی نهار رمضان د روجې میاشت او غلطی رانه وشوه روجه مې وخوړه. قاضي ابو یوسف ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روجې نیسي. هغه ورته بارک الله فی علمک بارک الله لاړو. چې لاړو نور قاضیان ورته وی چې صاحب ته خو خطا شوې په کفاره کې خو ترتیب دی اول مریه آزادول دي که مریه نه بیا 2 میاشتې روجې دي که هغه نه بیا شپېتو مسکینانو له 2 ټایمه روټۍ ده.
نو تا د مرئی خبره ورته نه کو، د روجو دی ورته. قاضي ابو یوسف ورته تاسو پوهیږئ نه قمقل یې، اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه دی ورسره. که اوس مې ورته ویلې چې مرايه آزاد کا، نو په ټولو روجو کې یو نه نیوه، بس هره ورځ به مرايه آزادولو، بس چې څه خوښه وه به کول. نه، دله داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکي ودردېږي، چې د ده یاد چې بیا په روجه کې روجه په قصد نه خوري. نو بادشاہ لا او دا د پیپل منډۍ سنډاګانو له به د هغې د شان مناسب فتوې ورکړي. داسې به نه کوي چې روجه راله او سنډا درته راغی، مولانا صاحب سلام علیکم، او دی ورته پاسېدی نه شي، نو ما پاسوئ ورته، خان کاکا راغی. نو خان کاکا ته چې را پاسوئ ورته جی ډاکټر ما ته کډنی ټربل دی او روجه، او بالکل چې ونه نیسي. نه نه نه، تکلیف مالا یطاق په اسلام کې چرته ده، او بالکل یې وخورئ. جی بیا چې دغه شي که خیر بیا دې ونیسئ په جمعې کې. وی جی که مړ شم، که مړ شوې د اسقاط مات شي، دا د دې روجو کفاره ده، دا دومره خبره نه ده. انا لله. مونږ داسې هم کړي. غریب راغی چې ملا صاحب روجه وخورم، دو منی بورای میں وہ چلولے ہلاکیگے. کافر روجه پہلی ته وګورئ دی غریب ته زه داسې وایم. او د پیپل منډۍ سنډا چې راغی هغه ته مې داسې وي. نو زه به کوم ځای ایمان تېرومه؟ روجه خو که مزدور خوري، داړ په شکال پیټي اوچتولو والا عام خدای ګوري، او چې ایر کنډیشن او مري او نتګلی کې خوري، نو هغه هم خدای ګوري، او زمونږ ایمان هم خدای ګوري چې زه معتبر له څنګه فتوی ورکوم او زه غریب له څنګه فتوی. نو عزیزانو، دنیا دارالامتحان دی، دار چا د ایمان امتحان پکې کیږي. او مازیګری شي، ټیم ختم شي د امتحان، هر سړی خپل کور ته لاړ شي، نتیجه بیا ورپسې کور ته ورځي چې یا د امتحان ښه ورکړی او پاس شوې، یا د امتحان خراب ورکړی او فیل شوې. عزیزانو، څنګه چې مونځ فرض ده، روجه فرض ده، حج فرض ده، کلمه ویل دا فرض دي، دغه سي زکات چې کوم ده دا هم فرض ده. او په هغه چا باندې چې هغه صاحب د نصاب نه، صاحب د نصاب نه بیا په هغه زکات فرض نه ده. په دې پنځو ارکانو د اسلام کې درې عام دي او دوه خاص دي. کلمه او منځ او روجه دا عام دي، په امیر او غریب دواړو باندې یو شان فرض دي. او حج او زکات دا خاص دي، امیر او مالدار باندې فرض دي، او که امیر او مالدار نو پاغه فرض نه دي. بیا د دواړو سيزونو د پاره الله تعالی خپل نصاب جوړ کړ. حج با الا په سړی فرض کیږي چې دومره پیسې ورسره چې د کم ځای نه روان دي، او د لار شي او مکی معظمه ته او هغه اخراجات ټول برابر کیو، بیا واپس په دې ځای ته ورسي. او د تلو نه بعد د کور ضرورت هم برابر وي د تر راتلو پورې. نو دغه وخت کې دې سړی باندې حج فرض دی. کدا نه برابر ده نو بیا په حج فرض نه دی. دې وخت کې 1,000 روپے دا خو با چې یو حج لا تیر نه نو حکومت به اعلانو کې چاله اسلام امرا وستو حج له داخله وکړي، نو هغه اتنه میاشتې به دوی وحی راکاږي او ستا پیسې به بند دي. نو هغې نه بعد به بیا یا به دې منظوري شوي یا نه. که منظوري دې نه وي شوې بیا به د لړه پړه کوچوي چې خپلې پیسې راوباسي. نو 1,000 هغه، او بیا د پښتنو ملک دی، نو بیا 10-12 والا روټایل او ډزو لم پکار دي، ځکه چې ته حج نه راشې نو ډزې به درته کېږي. او بیا به دې دیګونه باندې کړي او دا خلق به درځي او مبارک شه، او صاحب دا خانکونه به ورته ږدي او به ډکېږي او تشېږي به، ځکه چې ته حج نه راغلی. نو کم از کم 50,000 روپے
چې سړی سره نقد د ټولو ضرورتونو نه بچت وینو علا بستا د حج نظام په برابرۍ. هغه نه بعد زکات ده. زکات چې ده هغه اصلي کیږي په سرو سپینو باندې. سرو سپینو کې خاص نصاب ده چې هغه باندې زکات فرض کی. 19 توله سره زر او 2.50 توله سپین زر دا چې سړی سره نو هغه باندې زکات فرض شي. یا د 2.50 تولو سپین زرو قیمت ور سره دا بیا تاسو زرګر نه تاسو کوي چې دی وخت کې 2.50 تولې سپین زر د 100 روپو جوړي 14-1500 به جوړيږي غالبا. دغه پیسې چې سړی سره د کال په ابتدا کې د تمام ضرورتونو نه بچت پرتی وي او کال په تیر شي نو دې کې بده بیا 2.5 روپے سیکړه ورک. عزیزانو اوس کتا سو خیالو کوي حکومت یو نظام رئیس ته د زکات او ډېر خلکو له ورکړي د خلکو په کې هم نسته غوسه شوي او بس همړه کار برابر ده. دغه زکات باندې سوچو کوي. ما تننم یو سړی وي چې زکات مولانا صاحب مونږ نه چونکی حکومت کټکای نو د دې وجنه مونږ نور چاله زکات ورکول پریخي. اوس په دې سوچو کوي چې دا زکات حکومت چې بینکونو نه کټکای دا څه شی دی؟ آیا په صاحب د مال چې کم دی داغه غاړه په دې کټکولو ادا کیږي او کنه د باقیدار پاتې؟ عزیزانو حکومت 2.5 روپے سلو پسې نه کټکای. حکومت 2.5 روپے هغه 9 روپو نه کټکای چې کمی 9 روپے ستا په سلو باندې د حکومت سود لګیدل 7.5% سود چې کوم حکومت ورکړي نو 2.5 روپے هغه د سود پیسو نه کټ کی او 15 بیان تاله درکې نو ستا اصل مال چې کوم 100 روپے دی هغه باقی پاتې دی او 15 پلا نورم منافع رااله نو د هغه سلو نه زکات نه دی وته. ستا د سلو زکات به ال کیږي چې میا کال تیر شي او ستا کوم 100 روپے پرتی دی او دینه 2.5 راو باس نو چې دینه 2.5 لري کې نو 2.5 کم 100 روپے بستا بینک کې پاتې شي. دا کال پس 7.5% چې کوم حکومت سود ورکړي هغه نه 2.5% کټ کې او 15 بیان تاله درکې نو ستا غسل د سلم باقی پاتې شو 15 په د پاسه سود امرا نو اصل مال نه زکات نه کټ کې. عزیزانو بیا کتا سو خیال وکړي کوم خلکو چې په بینک کې په سود روپۍ خي یعنی سیوینګ اکاؤنٹونو کی خي یا اگر فکس ڈپازٹ کی خي نو د فکس ڈپازٹ پیسے یا د سیوینګ اکاؤنٹونو پیسے اگر کال پس نورم داسی شي لکه پچاټای کې تشي متیازي پرتیوي او تپکی او پاو غلم ورواچه نو چاټای پاکه شو کنه ها خپاکه. حیران په خدای باور وکړي چې زما خو هر ورځ نوې تجربې کی نوې خو مون سره جخت بینک کم دی نو التا می دا تجربم کی چې لوی نیکان لوی مزگزار لوی اجیان لوی وظیفو والا داغی پیسې په دې بینک کې فکس ډیپازټونو کې پرتی نو چې ورځ تیریږي نو صاحب د دې خلکو نم داړه نور بدی چې بیړه دې غر کشه تو خو ما ډیر نیک ګڼلې سو کوم دی وای 3 لک روپے ور سره سره وي دغه کې میخي دي دا 3 روپے راځي او شو گزاره مزاره پکو اوس بسکه او زیب کم خوا دلته دوی ورته بل نظام رئیس ته دی
بلا سود بینکاری بلا سود بینکاری بیا داسې شی دی لکه چې خرې له بنارسی ور په سر کې اوس هغه باریک دغه درته ځکه کوم چې تاسو پوهېږئ نه او بلا سود بینکاری داسې شی دی لکه خرې له بنارسی ور په سر کې نو په بنارسی باندې خره نه ناوي کېږي یا عزیزانو کم شی چې خدای حرام کړی دی هغه به په ایس هیله باندې حلالیږي نه هغه حکم دی او قطعي حکم دی چې دا به تر قیامته پورې حرام وحل الله البيع وحرم الربا ربا با حرام د قرآن کریم د دې تفسیر تاسو وګورئ چې ربا سود ده او د سود څه تعریف تپوسو کوي علماء قربان د ائمه مجتهدینو قرآن او حدیث چې څنګه خدای ائمه مجتهدین پوي کړی مور بلا بلم څوک راوړي او هغه په قرآن او حدیث پوي په پاکستان کې ډېر خلک راغلي او د قوم چت کړی دي دا هغه قوم نه دی چې غلام محمد قادیانی نے پیغمبر جوړ کړي دا هغه قوم دی کنه په دې خلیل مومن کې وګوره غټ غټ پښتانو به غلام محمد قادیانی ته پیغمبر وي دا هغه قوم نه دی چې غلام محمد پرویز لای شیخ القرآن خطاب ورکړي کم سره چې منکر حدیث او د پیغمبر د حدیث نه انکار کوي هغه ته شیخ القرآن دې قوم نه دی ویلي نو عرض میں داو چې دا قوم عجیبه خلک کوس یو سړی راوچت شو وی چې زه خدای یم تاسو به وګورئ چې تر ماښامه پورې زرګونه مریدان پیدا نشي دې قوم نه دی ویلي کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سر صدی وہ بس یو خدا دے کرنے کہ صدی زبے دا محمد نہ عالم دے قوم عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدا زوی ندی ویلی دے قوم عزیر علیہ السلام تا دا خدا زوی ندی ویلی تا سو گورا بیاستا دے مبارک ملک تا گورا یو طرف تب کې اسلام 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 چې د خلکو نه د خولې نه بوټ ووتو او اسلام ویني نه چې دا دیت بل طرف تب کې د عیسایانو جلوس وزي جلوس او د عیسایانو لټریچر چې دی هغه برملا شایع کیږي په پاکستان برملا بی بی مریم ته د خدای خزه وایي د بی بی مریم وی کویدن شوی و د یوسف نامه و داغه سړی سره تاسو پوهیږئ ذکریا علیہ السلام تا نعوذ باللہ یہودی وی دا لٹریچر اب 13 ورځو کې عیسایانو جلوس وسته او ډولکی او باجی ور سره پولیس حفاظت کولو او دا لٹریچر لګیاو تقسیمولو د بی بی مریم فوټوګانو دا ستاسو ملک دی چې د کفر او د شرک کولاو اجازت بیا دې عیسایانو ته په ټي وي باندې د پروګرام اجازت ورکړي کی چې تاسو د خپل مذهب تشهیر په ټي وي کولای شئ ما ته خو په ټي وي اجازت نه ملاويږي ټي وي والا ما په سراشي ما ته وی چې جی او تقریر راتاو کمال کولاو به مې پرېدای چې زه څه وایم لیکل به نه وایم وای نه جی کولاو دې چرته پرېښی تاسو لږ ما کولاو پرېږدئ ته به څه وایم ما زه به وایم چې د اسلام نامې ما لئ اسلام په ابوبکر او عمر او عثمان او علي کې و چې خبره خلاصه شوه تاسو د اسلام نامې لئ نننه جنگ د لاهور وګورئ د هغې د منځ کتاب وګورئ پکې هغه ښځې او هغه جینکۍ وګورئ او دا کتابونه او دا اخبارونه تاسو کورونو ته وړئ دغه نته چې زما ښځه وګوري وایي به چې دغه پلش دی دا نته اچولې دا زه څه بلاوال یم سبا به بجلیګر ملا نه م غواړي چې مال هم نته راوړه نننی و
هر جمعه دا مبارک ورځ په پاکستان کې هر سحر چې تاسو را پاسئ نو د ملک د ډمو په مخ باندې ستاسو مخونه لګي، د ډمو په مخ. نو تاسو چې سحر سبا د ډمو مخ وګورئ نو تاسو له به ښه ورځ خدای چرته کوي. سحر چې سړی را پاسي خو چرته د ښه مخ لیدو کوشش کوي کنه، چرته د پاک او د بزرګ او د نیک مخ لیدو کوشش کوي کنه. ستاسو سحر مخ د ډمې په مخ ولګي او بیا ښځې او لوڼه دي عموم دغه لعنت وګوري نو سبا دې هغه نخرې لوڼه م غواړي او هغه نخرې دې بیا ښځه کېږي. بچه